بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر په څیر بیا هم راځو د مایکروسافټ وینډوز 10 دریم لیکچر ته. منګه رائټ کلیک او بر ټاسک بار باندې د ټاسک بار د پراپرټیز ته راځم چې زه د با ټاسک بار پر پراپرټیز باندې من خبرې وکړم چې ټاسک بار سیټینګ ته راځم نو دلته تاسو وګورئ چې موږ سره په دې ځای کې ډیر زیات کمانډونه دي چې هر یو د خپل مقصد د پاره چې دی استعماليږي. خو د دې نه مخکې چې دی زه کله په دې ټاسک بار باندې رائټ کلیک کوم نو زه اول د دې خبره وکم چې ما سره په دې ځای کې دا ټاسک بار راشي. رائټ کلیک کوم نو دلته ټاسک بار سیټینګ ته چې راځم نو دلته موږ ټاسک بار سیټینګ ته راتللی شو او که زه بیا رائټ کلیک کوم نو دلته زه راځم لاک د ټاسک بار نه دا ټاسک بار د یو ځای نه بل ځای ته چې دی په اسانۍ سره موف کولی شم. چې کله ما لاک د ټاسک بار نه ټیک مارک لرې کړی نو چې کله په ټیک مارک پروت دا بیا موږ نشولې موف کولی. نو دا چې دی ما سره رائټ کلیک زه دلته وړم لیفت ته وړم رائټ ته وړم ګورئ یو چا نه دا دې ځای ته راغلی و استاد دا څنګه کېږي دا دلته راغلی دی فیسبوک ته یې ورکړي نیټ ته یې ورکړي چې ما نه ټاسک بار براتلی دا څنګه راښکته کېږي. نو ګوره کلیک ونیسه دلته لاندې راښکته کړه نو لاندې راکته شو. بیا دلته چې د تاسې په رائټ کلیک کوي چې کله مې رائټ کلیک کړ دلته راشي د ټاسک بار لاک کړه د دې ځای نه موږ سره لاک شو. بیا راځم ورپسې چې د ټاسک منیجر دی نو کله چې موږ دا اوپن کړو نو موږ سره چې د دې ځای نه وروسته ما سره یوه وړه غوندې وینډو مخې ته راځي او په دې وینډو کې چې دی موږ سره بیا ګڼ شمېر کمانډونه دي چې دا هم موږ سره په دې ځای کې راځي. اوس به دغه وینډو چې دی ما پې کلیک کړی دا به راخلاصه شي. دغه وینډو دا چې دی د دې نه تاسو چې دی دا یوه وینډو موږ سره مخې ته راځي چې پروسس دی پرفورما دی او ایپ هسټري ده سټارټ اپس یوزر ډیټیلز او سرویس دي چې په دې هر یو باندې به چې دی موږ په خپل وخت سره په خپلو ځایونو کې چې دی خبرې کوو. دا زما کمپیوټر چې دی لږ هینګ کېږي غوندې هم نو ګورو نو دلته که زه راشم ګوره د پروسس ته راشم دلته تاسو وګورئ د دې ځای نه اوس ما سره چې دی کوم پروګرام اوپن دی زه وایم چې دا پروګرام ما سره د دې ځای نه نه اوپن کېږي نه بندېږي نو تاسو به دلته رائټ کلیک کوئ او دا دلته ان ټاسک کوئ نو تاسو وګورئ دا ما سره چې شو بند شو. که زه راشم دلته وګوره تاسو دا ځای بندوئ دا ایکسپلورر بندوئ نو تاسو وګورئ دا ایکسپلورر هم بندولی شئ چې د دې لارې نه وګوره ټول کمپیوټر موږ سره بند شو او راغی. نو دا چې دی تاسو به بیا دلته دې فایل ته راشئ دې کې به رن نیو ټاسک ته به راشئ او په دې ټاسک کې چې دی موږ به ورته ولیکو چې به ورته ولیکو ایکسپلورر دا مې چې ورته ولیکه ایکسپلورر دا به ورته ولیکي او دا به د دې ځای نه تاسو اوکې کوئ. نو ګورئ اوس موږ سره چې دی خپل هغه وینډوز چې دا بېرته به هغه انټرفیس موږ بېرته موږ مخې ته راشي په دې نه به په دې باندې موږ یو په یو باندې چې دی کار کولی شو. نو دا ما سره چې دی ګوره د ونډر شیر 9 مو سره خلاص دا تاسو بندولی شئ. همداسې تاسو ګورئ دې لاس ته سی پی یو میموري ډیسک او ایترنټ چې دی تاسو د دې هغه معلومولی شئ چې دا په پر سیکنډ ګیګا هرس کې په کوم انداز چلیږي. ګورئ تاسې په دې اندازه کې زموږ د سی پی یو مصرف روان دی. مثال دلته چې دی زموږ چې دی دلته 80% چې دی دلته میموري زموږ یوز کېږي روانه ده او دا چې دی موږ سره ګراف فریم دي دا د ګور ګراف په شکل کې را روان دي چې کله زه دلته راشم دلته یو ریفرش کوم دلته زه یو پروګرام را خلاصوم نو تاسو ګورئ دا ګراف به خپله دلته چې دی جګیږي او راځي به د دې لارې نه تاسو ګورئ یو ریفرش ما وکړو دلته راغی همداسې چې دی د دې ځای نه دلته راغی نو ګوره څومره چې دا موږ کار کوو دا هماغسې چې دی موږ ته وروسته مخکې کېږي. دا ګوره دا موږ سره ډیسک سی او ډي دی چې په دې انداز کې چې دی د دې دا سیکنډس باندې روان دي. نو دا ما سره د ټاسک منیجر خبره وکړه. تاسو د ټاسک منیجر چې دی دا تاسې په رائټ کلیک باندې په شارټ کټ باندې خلاصوئ نو د دې د شارټ کټ طریقه موږ سره ده کنټرول پلس شفټ پلس اسکیپ بټن چې دی موږ دا د دې لارې نه راوستلی شو چې موږ د دې نه یو په یو په دې باندې موږ کار کولی شو. زه راځم بیا رائټ کلیک کوم دلته تاسو وګورئ د دې ځای نه شو ډیسکټاپ شو د ډیسکټاپ نه مطلب دا دی چې ما سره دلته دا ورډ پروګرام خلاص دی ما سره دا ایکسپلورر د پی سي خلاصه ده چې تاسو سره څومره پروګرامونه خلاص وي او دا تاسو سره په ډیسکټاپ باندې پراته وي نو زه غواړم چې یو ځل زه لاړ شم ډیسکټاپ شو کوم نو رائټ کلیک کړه دلته شو ډیسکټاپ ته راشه تاسو وګورئ شو ډیسکټاپ موږ ته وښودل شو. بیا رائټ کلیک کړه دلته شو اوپن وینډو هغه وینډوګانې چې ما اوپن کړې وي هغه ما ته بېرته شو کوری والا. بیا رائټ کلیک کوم دلته تاسو وګورئ شو اوپن د ډیسکټاپ شو د ډیسکټاپ باندې ما کلیک کو نو ما سره راغی او که تاسو اوپن د ډیسکټاپ راولئ ګوره که زه دلته راشم کلیک کړم نو بیا راشم کلیک کړم دا درې کمانډونه موږ سره کار نه کوي. دا به کوم وخت کې کار کوي چې کله ما سره دا وینډوګانې په دې سکرین خوري نو تاسو راشئ وګورئ د دې نه دا اوس ما سره کار شروع کړو. زه به راشم د یو بل فایل به والم ډاکومنټ 2 په نوم باندې رائټ مې کلیک کړه دلته راشئ دلته تاسو وګورئ دا مې هم راواخیستو دا هم رائټ کلیک
کلیک زه ته چې دا ماته ساید بای ساید وخایي نو تاسو ګورئ په دې رقم باندې ماته دا شو کوم زه ته چې نه دا ماته چې د سکیټس وخایي د دې ځای نه وګوره دا به چې تاسو راشي د دې ځای نه دا به ان شو انډو دا به د دې نه داسې کوي انډو به واخلئ زه راځم مثال که دلته زه راشم بیا دلته راشم اوس راځم رایټ مې کلیک کړ او د دې ځای نه چې دی دا سټیکټ چې د دې نه والا ما سره داسې شو که زه راشم دلته چې دی کیسکیټ واخلم نو ما سره په دې شکل شو داسې یو بل پسې راغی نو دا چې دی ما سره د دې لارې نه په دا شم کمانډونه چې موږ دا د دې لارې نه استعمالولی شو نو اوس راځم رایټ مې کلیک کړ د دې ځای نه رایټ او تاسو به راشئ دلته چې دی شو ټچ کیبورډ بټن دلته ګوره که کله تاسو دا وینډو چې دی دا موږ په ټچ کمپیوټر کې چې دی اچولي د هغې نو پاره چې دی کمپیوټر به دلته به راشئ تاسو به کلیک کوئ نو موږ سره چې دی د ټچ کمپیوټر دپاره به موږ ته خپل کیبورډ په دغه ځای کې راکړي چې کله موږ بیا یو څه کلو نو د دې لارې نه چې دی ښه په تیزۍ سره کولی شو که نه یې غواړئ رایټ کلیک کوو دا د دې ځای نه ختم کا بیا راځم رایټ کلیک کوم د دې ځای نه تاسو ګورئ شو وینډوز انک ورک سپیس بټن نو دا یو بټن ده چې تاسو د دې ځای نه دا یو بټن موږ ته راکوي د دې ځای نه نو چې د دې په مرسته باندې موږ څه کولی شو تاسو ګورئ زه راځم د دې په مرسته باندې تاسو یو ځای چې دی را کاپي کولی شئ خپل هغه ګوره دا اوس ما سره د دې ځای نه تاسو چې کله دلته راشئ دا انک راواخلئ دلته چې دی تاسو ګورئ وایډ بورډ راواله د دې ځای نه ګوره کنیکټ ټو د انټرنیټ ټو انسټال وایډ بورډ چې تاسو انټرنیټ سره کنیکټ شئ او که فول سکرین سنیپ غواړئ نو تاسو ګورئ فول سکرین سنیپ مطلب دا دی چې دا وګوره د خپل خوښې مطابق تاسو ته سکرین را واخیسته که مثلا زه راشم د دې نه کړی تاو کم یا د دې نه یو ځای نه کړی تاو ما داسې نو دا موږ د خپلې خوښې مطابق چې دی هغه کولی شو او راتللی شي نو تاسو دا په دې لاره راوستی شئ که زه رایټ کلیک کم بیا تاسو ګورئ دلته چې دی دا شو پیپل ان د ټاسک بار دا پیپل وګورئ تاسو دلته دا پیپل چې انټرنیټ لپاره موږ استعمالوو دا وګوره دا په دې شکل سره یور پیپل چې کله موږ د دې ځای نه دا راوستو خو د انټرنیټ خبره کوي د انټرنیټ سره تعلق ساتي شو کټنا بټن چې دی دلته وګوره تاسو دلته یو بټن شو کېږي زه وایم چې دا بټن ماته مخایه او دا بټن ماته وښایه بیا راځم دلته وګورئ سرچ بټن یې دي تاسو سره د دې ځای نه زه وایم چې دا سرچ ماته سمال وښایه نو تاسو وګورئ دلته سمال موږ ته وښودو که زه ورته وایم چې نه ماته داسې د سمال مخایه د دې ځای نه هیډن یې که چورې ورک کړ نو چورې ورکولی هم شو او که بیا راشي زه ورته وایم چې ماته په دې شکل سره راکړه نو راخیستلی شئ که زه بیا راشم دلته وګورئ تاسو دلته ټول بارس ته ټول بارس کې ادرس بار تاسو راوستی شئ د دې ځای نه چې موږ د خپلې خوښې مطابق یو ایکسل پروګرام ورډ پروګرام د دې لارې نه موږ خلاصولی شو ګوره تاسو چې غلط یو څه ولیکئ دا به تاسو ته بیا نه راخلاصئ که زه ورته ولیکم دلته صحیح ټکی مې ولیکو ایکسل انټر مې کړ نو تاسو ګورئ د دې ځای نه دا ایکسل ما سره خلاص شو راغی د دې ځای نه چې دی ما سره به ایکسل پروګرام خلاص شي ورډ پروګرام نو دا ټول موږ د دې لارې نه خلاصولی شو رایټ کلیک کوم نو دا زما نه دی خوښ نو زه به دا بېرته لرې کړم تاسو چې دی دا نور کمنډونه هم د دې لارې نه استعمالولی شئ که زموږ د یوټیوب چینل مو نه یو سبسکرایب کړی زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د الله په امان ښه وخت ولرئ